په اوسنیو حالاتو کې کوم یو کار ډیر مهم ده. دا دویمه ویډیو ده. که تاسو غواړئ چې په دې موضوع باندې پوره پوه شئ نو تاسو هغه اولنۍ ویډیو وګورئ. اوس راځو دې خبرې ته. په دې ویډیو کې به دا موږ واضح کړو انشاءالله چې فعلي شرایطو کې په افغانستان کې کوم یو کار ډیر مهم ده. همدارنګه هغه ورونه چې مهاجر شوي دي او خارج ته تللي دي د هغوی لپاره کوم کارونه ډیر مهم دي. موږ تاسو مخکینی ویډیو کې دا خبره واضحه کړې وه چې اسلام کې تر ټولو مهم کار هغه ده چې تا ته مهم وي. تر ټولو افضل ترین کار، تر ټولو غوره کار هغه ده چې تا ته او ستا ټولنې ته مهم وي. نو راځو اول دې ته چې څوک مهاجر شوي دي یا په خارج کې اوسېږي، خارج کې اوسېدونکي زموږ هیوادوال، د هغوی لپاره کوم کارونه ډیر مهم دي. اولنی کار چې ډیر مهم ده د هغوی لپاره هغه دا ده چې خپل شهوت کنټرول کړي. په خارج کې شهوت کنټرولول دا اساسي خبره ده دوستانو. ډیر ځوانان متاسفانه په دې کې ناکام راغلي دي. هغوی د ډول ډول ګناهونو ښکار شوي دي. د دې په خاطر باندې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. حتی ژوند ورباندې تریخ شوی ده. نشي کولی چې هغه د خپل ژوند نه خوند واخلي، نشي کولی چې هغه خپل ژوند جوړ کړي. تقریبا الله مکړه د هلاکت کندې ته ځانونه غورځولي دي. نو د دې په خاطر باندې یو مهم کار، اساسي کار، تر ټولو مهم کار په خارج کې هغه دا ده چې تل ګناهونو نه ځان وساتي او شهوت په غلطه لاره کې استعمال نه کړي. کوشش وکړئ انشاءالله حلال لارې ولټوئ. کوشش وکړئ داسې لارې ولټوئ چې هلته ستاسو هم دا ضرورت پوره شي او هم له ګناهونو نه په حفظ او په امان کې پاتې شئ. دویم مهم کار په خارج کې هغه دا ده چې تاسو د خپل اولاد تربیت ته توجه وکړئ. هر هغه څوک چې خارج کې خپل اولاد ته وخت ورنکړي هغه نشي کولی چې خپل اولاد تربیه وکړي. د دې په خاطر باندې دویم مهم کار دا ده چې ستاسو اولاد باید صحیح روزنه واخلي او صحیح تعلیم وکړي. داسې نشي الله مکړه چې تاسو سره فقط خپل غم وي او بیا اولاد ستاسو بېلارې شي. نو الله مکړه داسې نشي چې د هغوی ګناه هم سبا ته ستاسو په اوږو باندې بیا پرته وي. دریم مهم کار په خارج کې هغه دا ده چې تاسو حلال رزق پسې تلاش وکړئ. د حلال رزق منابع هلته نسبتا کمې دي. د دې په خاطر باندې الحمدلله ډېر هغه ځوانان چې هلته تللي دي احساس ورسره شته ده او موږ د هغه تقدیر کوو. دوی ته پکار دي چې خپل کوشش وکړي چې حلال منابع ځان ته پیدا کړي. وختونه مه ضایع کوئ دوستانو. تاسو تللي یې هلته د خپلو دوستانو سره یې، ملګرو سره یې، نو په هېڅ وخت کې هم تاسو وخت مه ضایع کوئ. کولی شئ تاسو ډېر زر انشاءالله هلته ترقي وکړئ، خو د یو ځای په ځای باندې دوه درې ځایو کې ځانونه مصروفه کړئ. حلال رزق ولټوئ. خیر ده که کم هم وي خو چې حلال وي. دا ډیره مهمه خبره ده. که بالکل تاسو ته داسې ځایونه نه پیدا کېدل چې هلته سل په سله حلال رزق تاسو وګټلی شئ، بیا کوشش وکړئ تاسو موازنه وکړئ چې کوم ځای کې د حلالو فیصدي زیاته ده هغه ته لاړ شئ. صحیح شوه چې هر ځای کې د حلالو فیصدي زیاته وه انشاءالله هلته تاسو لاړ شئ. دا هم تر ټولو نه مهمه خبره ده. څلورم او مهم کار په خارج کې هغه دا ده چې موږ او تاسو له اسلام نه ښه تصور خلکو ته ورکړو، ښه اخلاق انتخاب کو. داسې نشي الله مکړه چې زمونږ په واسطه باندې نور خلک له اسلام نه متنفره شي. دا ډیره مهمه موضوع ده دوستانو. که تاسو اوله خبره خو دا ده، ښه خبره دا ده چې تاسو نور خلک متاثره کړئ، خلکو ته دعوت ورکړئ، په دې مبارک دین کې را داخل کړئ. خو که تاسو دا نشئ کولی، کم از کم دومره خو مه کوئ چې اسلام ته تاوان ورسوئ. کم از کم دومره خو مه کوئ چې افغانیت ته یا مثلا اسلامیت ته تاسو ضربه ورسوئ. مسلمانان بدنامه کوي، خپل هیواد بدنامه کوي. دا خو د افسوس ځای ده. داسې نشي الله مکړه چې زمونږ او ستاسو د کردار په خاطر باندې نور خلک له اسلام نه بیزاره شي. نو دا څلور مهم کارونه دي په خارج کې چې موږ او تاسو باید انجام کړو. اوس راځو افغانستان ته. په افغانستان کې تر ټولو نه اول او مهم کار چې باید موږ او تاسو انجام کړو د دې اوسنیو حالاتو ته په کتو سره هغه دا ده چې موږ او تاسو سولې او ورورګلوي لپاره کار وکړو. صلح ته او ورورګلوي ته کار کول دا زموږ ستاسو اساسي دنده ده. هر هغه مسلمان چې هغه ته الله جل جلاله وس ورکړی وي او توانمندي رسیږي باید د خپل وس مطابق که ښه خبره وي، که ښه کار وي، فعالیت وي، منډه ترړي، چې هر څه د وسه کېږي کوشش دې وکړي انشاءالله چې صلح او د ورورګلوي لپاره کار وکړي. دا ډیره لویه خبره ده. دویم مهم کار په افغانستان کې هغه دا ده چې هغه څوک چې هغه بېځایه شوي دي یا مهاجر شوي دي، ډېر کړېدلي خلک شته دي متاسفانه چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تللي دي. زموږ ستاسو اساسي دنده دا ده چې د دې خلکو لاسنیوی وکړو، دې خلکو سره ودرېږو، د دې خلکو سره
هغه خپل ورورګلوي او خپل انسانیت او خپل اسلامیت هغه را څرګنده کړو. اسلام د خودغرضۍ دین نه د دوستانو چې موږ تاسو فقط خپل ځان ته متوجه شو او دا وایي چې یاره زه ښه یم بس خبره ختمه. نه دوستانو، همدردي دا دغه وخت ده چې باید موږ تاسو په واقعیت سره د خپل ورورګلوي او همدردي را څرګنده کړو. د هغه خلکو په جدي ډول باندې لاسنیوی وکړو څوک چې بې ځایه شوي دي او یا کورونه ورنه پاتې دي. دریم مهم کار په افغانستان کې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره هغه دا ده چې موږ تاسو د اختلافاتو مخنیوی وکړو. هر څوک چې اختلافاتو ته لمنه وهي باید هغه پوه کړی شي چې د الله نه ویریږي، اختلافاتو ته لمنه مه وهه. څومره هم چې ستاسو له وسه کېږي انشاءالله وحدت او اتفاق لپاره کار وکړئ. کوشش وکړئ چې انشاءالله دا خلک سره ورونه شي، دا خلک سره متحد شي. ټول مسلمانان باید سره متفق وي او ټول مسلمانانو ترمنځ باید شخړې او جنجالونه نه وي. زه تاسف کوم د داسې ځوانانو په حال باندې، په ځانګړي ډول هغه ځوانان چې حتی تعلیمونه یې کړي دي هغوی هم په غیر شعوري ډول باندې راجګېږي او اختلافاتو ته لمنه وهي، کنځاوې کوي، بد رد وایي او سپکې سپورې وایي یا خلک مایوسه کوي، خلکو ته ډېر یو غلط تصور ورکوي. دا صحیح کار نه ده دوستانو. کوشش وکړئ انشاءالله چې د خلکو ترمنځ صلح، وحدت او یووالي ته زمینه سازي وکړي او هغه ته لمنه ووهئ. څلورم او مهم کار د حالاتو ته په کتو سره هغه دا ده چې موږ تاسو باید له فتنو نه لرې واوسېږو. که نه د دې فتنو په اړه باندې بېشمېره احادیث په سننو کې روایت شوي دي. نبي علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې یو مثال هم ورکوي او وایي چې هغه څوک چې هغه ناست ده هغه انسان بهتره ده له هغه انسان نه چې هغه په دې فتنو کې ولاړ ده. هغه انسان چې هغه ولاړ ده هغه بهتره ده له هغه انسان نه چې هغه روان ده. هغه روان انسان هغه بهتره ده له هغه انسان نه چې دې فتنو کې منډې وهي. مفهوم د دې حدیث څه شی شو؟ مفهوم یې دا شو چې څومره هم تر دې فتنو نه لرې واوسېږي همدومره به انشاءالله ته په دې ته په خیر کې وي او همدومره به انشاءالله ته په امان کې وي. نو دا څلور مهم کارونه دي چې موږ تاسو باید دا په افغانستان کې دې لپاره توجه وکړو، دې لپاره کار وکړو د خپل وس مطابق. او هغه څلور کارونه چې ما د خارج لپاره وویلې هغه دوستان چې هلته دي کوشش وکړئ انشاءالله چې تاسو په دې څلورو کارونو ته توجه وکړئ د دې لپاره چې انشاءالله الله جل جلاله هم زموږ او ستاسو دا دنیا ښایسته کړي او هم هغه دنیا ښایسته کړي. الله جل جلاله دې وحدت او اتفاق او یووالی زموږ او ستاسو ټولو ترمنځ راولي او الله جل جلاله دې دا بد حالت په ښه حالت باندې بدل کړي. السلام علیکم ورحمت الله. غواړئ ګرافیک ډیزاینر شي، کورس ولله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړئ چې ته اسلامیات ولولي ډایرکټ لاړ شه. غواړئ چې دعوت ولولي لاړ شه کورس وله. غواړئ چې خبرو طریقه ولولي ډایرکټ کورس وله. نو انشاءالله هر رقم کورس تاسو غواړئ دلته وي، حتما به وي که نه وي. موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډوو او خلک کولی شي د خپل درسونه ولولي. همدا اوس لاړ شه یولن.com کې نوي سکلز ولره. بارک الله فیکم.